बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ټول مخکې اوس تاسو ته پولیس ټریننګ سکول کې هرکلی وم او دې نه علاوه زموږ ټریننګ ډایرکټریټ ډیپټي انسپیکټر جنرال اف پولیس او آی جی صاحب چې کوم دی معظم جان ساری صاحب او زموږ د ډپارټمنټ د هغې نه پس موږ ټول ډپارټمنټ سره تعلق ساتو نو د هغې نه پس زه او زما ټیم مونږ چې کم پروګرام د ایکس لیویز خاصدار چې د مخکې ایکس لیویز خاصدار اوس په پولیس کانسټیبلان شو او دی له موږ 3 میاشتې ټریننګ دلته ورکړ پولیس ټریننګ سکول صوابۍ کې په دې کې چې کوم دی د مامندو مختلف د رینجز چې کوم دی کسان شامل وو چې په هغې کې د این ایم ډیز خاص کر اورکزی پکې د وزیرستان پکې د اپارټانک پکې او د خیبر پکې نو دې ټولو ټریننګ واغسته 427 کسانو او دې ته مختلف قسمه آرټس چې کوم د پولیس لپاره ضروري د هغې د چاپا او کوم اتیا چې دي د هغې استعمال مارشل آرټس او دا ټول څیزونه دې ته سویمنګ دا ټول څیزونه دې ته دلته کې ښیږي دلته صوابۍ کې 2014 نه دا پولیس ټریننګ سکول جوړ دی خو د بده مرغه دلته کې لکه توجه بعضې خلک ورکي بعضې ورنکي چونکې زه فیلډ آفیسرز پاتې یم ایس ایچ او پاتې یم ډي ایس پي پاتې یم ټریفک پاتې یم او د ټول یونټس تقریبا ما کتلي دي ایون انټرنیشنل پولیسینګ هم ما کړی دی یو ان سره 3 کاله 3 میشنز مې کړي دي د هغې په رڼا کې موږ چې د صوابۍ کې د کومه صفایي شروع کړه او د پولیس ټریننګ سنټر ښه شو نو دا ټولو خلکو اپریشیټ کړه په دې کې چې کوم پراجیکټس وکړل په هغې کې مطلب دا ډسپنسري ده پکې جیم هال دی پکې دا ټول ګلونه په دې 220 کنال رقبه کې خواره کړل دې نه علاوه موږ کوارټر ګارډ ریونیشن وکړو دې نه علاوه موږ یادګار شهدا جوړ کړو دې نه علاوه افسر مس مو کولاو کړو دې نه علاوه ریکروټ مس مو کولاو کړو کیفیټیریا مو ډیولپ هم کړه او هغې کې مطلب چې کوم شاپس پکارو د سہولیاتو لپاره هغه هم پکې دا کړل سویمنګ پول مو پکې جوړ کړو د هغې نه علاوه دې کې موږ لایټینګ وکړو د هغې نه علاوه دې کې واکینګ ټریک جوړ کړو فایرنګ رینج کې او په دې ګراونډس کې څومره موږ سره مختلف ګراونډس دي دې ټولو کې تقریبا لکونو کروڑونو باندې کار وشو او ټینټس پکې تقریبا و ټینټه پکې چې یو تقریبا 18-20 लाख روپو د سی پی او موږ لا راکړل د 1 کروڑ 40 خو موږ دا وکړل د دې نه علاوه موږ چې کوم دا 400-500 ریکروټ چې وي نو دا روزانه په بنیاد باندې د سوشل ورک کوي او سپیشلی په دې کې صفایي شامل ده نو دا صرف د صوابۍ یا د کې پی پولیس مخ نه دی دا د پاکستان مخ دی دا زموږ د صوبې مخ دی دا زموږ د پښتنو او د ټول د کلچر مخ دی د ټولو نه مخکې خو زه دا وایم چې دلته یو کثیر المقاصد چې کوم اډیټوریم دی چې هغه جوړ شي هغه کې کم از کم 1000 یا د هغې نه زیاته کیپیسټي وي نو هغه به دا صرف د پولیس لپاره د څلور واړو ضلعو لپاره یا د نور کې پي د پولیس یا د ډسټرکټ ایډمنسټریشن یا پولیټیکل کوم سیمینارز وي یا نور داسې یونیورسي وي د یو ان پروګرامز وي یا د نور محکمو د ډاکټرز پولیو مختلف مقاصد لپاره هغه موږ استعمالولی شو دا ډېر ضروري دی د دې نه علاوه د ګراوند شو او مختلف کیلونه موږ دلته کې ارینج کوو سیمینار یې ارینج کوو نو او دې کې یو ډسپنسري موږ صحیح جوړه کړه چې هغې کې ایم بی بي ایس ډاکټر وي او د هغې سټاف وي دې نه علاوه چې دې له د کالج درجه ورکړی شي نو سبا له به دا دلته یو ډي جي صاحب ناستې وي بیا هغه سره به 2 ایس پي ګانې ډي ایس پیز به وي نو بل موږ به دا انټرنیشنل سطح باندې مقابله کولی شو د کله چې موږ د ټریننګ کوالټي نه ده امپروو کړې نو د پولیس کوالټي به هم نه امپروو کېږي لہذا دا ډېره زیاته ضروري ده چې دا د کالج شي
او موږ خپل افسرانو صاحبانو ته آی جی صاحب ته دا لیکل کړي دي ایون دا چې یو اف اس ال لیبارټري زموږ د ریجن په سطح باندې هم پکار ده نو هغې دپاره مې لیکل کړي دي داسې نور پروجیکټس دپاره مې لیکل کړي نو که چېرې دا وشي په دې کې نو دا به یو انټرنیشنل انسټیټیوټ جوړ شي کالج به شي او په دې کې به نه صرف د صوبایي ملکي سطح باندې به هم خلک راځي او انټرنیشنل سطح باندې به هم انشاءالله بیا راځي. تھینک یو ویری مچ. تاسو راتلو ډېره مننه.